طالبانو حکومت ته د نړیوالو غبرګون نړیوال به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او که نه دا ځای څه ویلي. سلام ستړي مه شئ. طالبانو تېره شپه خپل حکومت اعلان کړ چې په نړیواله کچه غبرګونونه له ځان سره لري. سپینې ماڼۍ په دې اړه چې آیا امریکا به د طالبانو له لوري اعلان شوی حکومت د افغانستان د رسمي دولت په توګه په رسمیت وپېژني. دوی وویل امریکا د اسلام پالو د شبکې د مشروعیت لپاره بیړه نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي په رسمیت پېژندلو کې هېڅ بیړه نه لرو او دا به د طالبانو له اقداماتو سره تړلې وي. نړیوال به دوی څاري چې دوی امریکایت به او نور افغانان پرېږدي چې ووځي او څرنګه دوی له ښځو نجونو سره په خپل هېواد کې چلند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري د افغانستان د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په لومړني غبرګون کې وویل امریکا به د طالبانو په اړه د هغوی د اقداماتو پر اساس قضاوت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عین حال کې په دې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له لوري په اعلان شوي کابینه کې ښځې نشته. دغه راز دوی وایي د طالبانو په کابینه کې نه یوازې کوم غیر طالب نه لیدل کیږي بلکې هیڅ متخصص او کارپوه ته هم چانس نه دی ورکړل شوی. د نورو هیوادونو غبرګون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل نه پوهیږي چې دا موقت حکومت به د څومره وخت لپاره وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و چې که طالبانو ټول شموله حکومت اعلان نه کړ انکره به یې په رسمیت ونه پېژني. دې ته ورته څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف او د اروپایي کمیسیون مشر هم کړي دي. دغه راز د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ وویل ښایي هغه حکومت په رسمیت ونه پېژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. برېټانیا لا له وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني. جرمني بیا ویلي چې له طالبانو سره خبرې کوي. نور هیوادونه بیا تر دې دمه غلي دي خو داسې ښکاري چې د طالبانو په رسمیت پېژندل به ډېر وخت ته اړتیا ولري. هر حال تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.